د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. حقانی وایي لنډ وخت کې به افغانستان له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وکړي. د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د کابل مسؤلینو د ستاینې په مراسمو کې ویلي چې د کور دننه او بیرون له هیواده که هر څوک د افغانستان او د افغانانو په تړاو منفي نظر لري نو اسلامي امارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ ډول خطر او مشکل ورته نه جوړیږي. حقانی همدارنګه د پاکستاني علماو شورا او د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن څخه مننه کړې چې د افغانستان او افغانانو د لپاره مثبت نظر وړاندې کوي. هغه په کور دننه او بیرون جهتونو غږ کړی چې راشي او د افغانستان په بیارغونه کې خپل رول ثابت کړي. نوموړي په ګاونډي هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د بربادولو د هڅې پر ځای د رغولو لاره خپله کړي او په وینا یې چې د بربادۍ فکر د ښو پایلو مل نه دی. هغه ویلي چې دوی به په لنډ وخت کې د لوی افغانستان نقشه داسې جوړه کړي چې له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وکړای شي. افغان حکومت وايي افغانستان له 15 کلونو وروسته ښه امنیت تجربه کوي. د افغان حکومت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ ریپورټ ته په غبرګون کې ویلي چې افغانستان له 15 کلونو وروسته دمګړی ښه امنیت تجربه کوي. خو د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ افغانستان د نړۍ له شپږو ناامنه هیوادونو څخه یو بللی دی. حمدالله فطرت نن یکشنبه د سولې او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ وروستی راپور رد کړی او ویلي دی چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته افغانستان بشپړ امن دی. فطرت وویل چې افغانستان له 15 کلونو وروسته ښه امنیت تجربه کوي او دا د ستاینې وړ دی او د یو ناامن هیواد په توګه نوملړ کې شاملول له حقیقته لرې خبره ده. د یاد راپور شمیرې د شنبې په ورځ خپرې شوې او ښایي چې افغانستان د سویلي اسیا تر ټولو ناامنه هیواد دی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په کراچۍ کې د پاکستاني علماو د کنفرانس اعلامیه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولا امیر خان متقی او د کورنیو چارو وزیر مولانا سراج الدین حقانی لخوا مثبت ارزول شوی او دا ښه پرمختګ دی. مولانا فضل الرحمن د په وینا دغه مثبت ځواب هرکلی کړی او ویلي دی چې دا د پاکستان لپاره ښه پرمختګ دی. هغه د یکشنبې په ورځ پر ایکس ولیکل چې د پاکستان له دولت او حکومت څخه هم تمه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او په پاکستان کې د سولې ټینګښت لپاره د علماو او مذهبي ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. فضل الرحمن ټینګار کړی چې د دې هڅو د دوام په صورت کې پاکستان او سیمه کولی شي د سولې او ثبات یو مرکز شي. خلیلزاد کابل ته ورغلی. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي ښاغلي زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو فرصتونو او ستونزو خبرې کړي. ښاغلي متقي یو ځل بیا له امریکا سره په اوږدمهاله اړیکو په رغېدو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې زلمي خلیلزاد د ستونزو په هواري کې خبرې اترې مهمې وبللې. هند افغانستان ته امبولانسونه وسپارل. د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د هند حکومت له لوري د وزارت ته 6 ارادي مجهز امبولانسونه وسپارل شول. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي یاد امبولانسونه چې 13 ورځ په رسمي ډول د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوي په عصري طبي وسایلو سمبال دي چې د بیړنیو ناروغانو د لیږد او عاجلو روغتیایي خدمتونو په برخه کې به اغیزمن رول ولوبوي. یاد وزارت دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي همکاریو د پیاوړتیا ښه نښه بللې ده. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د پخواني افغان جنرال اکرام الدین سرې د فاتحې په مراسمو کې چې د یکشنبې په ورځ په انلاین بڼه ترسره شول له ایران څخه وغوښتل چې په تهران کې د دغه پوځي شخصیت د ترور پیښه په جدي ډول وڅېړي. احمد مسعود په خپله وینا کې ویل چې په ایران کې د پخوانیو افغان نظامیانو د ترور پیښې د افغانانو له معلومو دښمنانو سره تړاو لري. هغه د جنرال سرې وژنه د فلسطین د یوې وسلوالې ډلې د سیاسي دفتر د پخواني مشر له ترور سره پرتله کړه او زیاته کړه چې افغانان له ایران څخه د ورته غبرګون تمه لري. د ملي مقاومت جبهې مشر ټینګار وکړ چې ایران باید د ترهګرو لاسونه له خپلې خاورې لنډ کړي او د دا ډول پیښو مخه ونیسي. نوموړي همداراز ویل چې د طالبانو پر ضد مبارزه به تر هغه وخته دوام لري چې په افغانستان کې د هیلو سپیدې راوخیږي. جان احمد وایي د اسلامي نظام ملاتړ د هر افغان دیني او ملي مسؤلیت دی.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال مولوي محمد علي جان احمد په هلمند کې ولسي غونډې ته ویلي چې د اسلامي نظام ساتنه د هر افغان ملي او دینی مسؤلیت دی. نوموړي دا نظام د الله ځانګړی فضل بللی او ویلي دي چې چارې د شریعت له مخې پر مخ وړل کیږي. افغان حکومت د عباس ابراهیم زاده جایدادونه په کرایه ورکوي. د بلخ مستوفیت وایي د تیر نظام د ولسي جرګې غړي عباس ابراهیم زاده 40 بیلابل جایدادونه چې هوټلونه، روغتونونه، د استوګنې کورونه او نور پکې شامل دي په کرایه ورکوي. سرچینو ویلي چې عباس ابراهیم زاده یاد جایدادونه له خلکو رانیولي وو او یوازې 10 سلنه پیسې ورکړې وې. د بلخ ولایت مستوفیت اعلان کړی چې د عباس ابراهیم زاده او د هغه د زامنو اړوند 40 جایدادونه د داوطلبۍ له لارې د کرایې لپاره وړاندې کیږي. دغه جایدادونه د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو موقعیت لري چې کارتي آریانا، کارتي سینا، کارتي نورخدا، کارتي میرتان، شهرک حیرتان، پول خوابی، سلمان فارس، قلعه نوآباد، سید آباد، د مزار شریف لوی لارې مسیر او د استقلال عالی لیسې سړک پکې شامل دي. په یادو جایدادونو کې مارکیټونه، سرایونه، هټۍ، بلاکونه، حویلۍ، میلمستونونه، روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، تولیدي فابریکې، کرنیزې ځمکې، د غیر الکولي مشروباتو فابریکې او نور تجارتي او استوګنیز ملکیتونه شامل دي. تیره ورځ له 2.5 زیات کډوال افغانستان ته په جبري توګه ستانه کړای شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون نن یکشنبه ویلي چې تیره ورځ له ایران او پاکستان نه 648 کورنۍ چې ټول 2553 کسان کېږي افغانستان ته جبري ستانه کړای شوي. د دغه کمیسیون د راپور له مخې دغه کډوال د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک، د هلمند د بهرامچي او د نیمروز د ورېښمو له لارې ستانه کړای شوي دي. په راپور کې راغلي د دغو کسانو له ډلې د ننګرهار ولایت د تورخم له لارې 556 کورنۍ چې 3140 تنه دي، د کندهار د سپین بولدک له لارې 78 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 404 تنه کېږي، د بهرامچي له لارې 23 کورنۍ چې غړي یې 101 تنه او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 کورنۍ دي چې شمېر یې 25 تنه و افغانستان ته ستنې شوي دي. په دې وروسته کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو اقدامات سخت شوي. تر دې یوه ورځ وړاندې هم نږدې 3000 کډوال ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وو. له پولیو پاک افغانستان بنسټ یو ځل بیا ټینګار کړی د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. دغه بنسټ یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د هر عمر ټولو کسانو واکسین د هیوادونو ترمنځ د ویروس د لیږد رالېږد مخنیوی کولی شي. که څه هم ایران نږدې 2 لسیزې وړاندې له پولیو یا د ماشومانو د ګوزن له ویروس څخه پاک اعلان شوی، خو پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني 2 هغه هیوادونه دي چې دا ویروس پکې پاتې دی.